دا د لرګو بس ژوند زندگی الحمدلله پلان ښه ده روانه ده ګزاره ده بس کېږي په دیال به شکر باسي نو الله دې تاسې هم کامیابه لري الله دې مسافر هم کامیابه لري چې چا موږ سره کومک کړي مرسته کړي نو دعاګانې انشاءالله کوو دې موږ په دعا سې کېږي بس انشاءالله الله تعالی دې نو بس تاسې د مسافرو ټولو مشکلات حل کړي. او د دوو هیوادوالو مرسته مو هم ورته راوړې وه یو چې له هیواد څخه بهر له پاکستان څخه یو ورور تقریبا 10,000 کلدارې رالیږلې وي او یو بل ورور له امریکې څخه د $100 معادل افغاني راته سپارلې وي. په هر ولایت کې په هر ځای کې دغه ورونه چې موږ سره کومک کوي همکاري کوي بس الله تعالی دې دومره ورکړي چې په ټولېدو نه رسېږي او انشاءالله تعالی دا زه اطمیناني یم انشاءالله چې د موږ دعای ورپسې انشاءالله چې په هر ولایت کې په هر ملک کې په هر ځای کې که د موږ دعای ورسره انشاءالله دوی به کامیاب وي او انشاءالله په دعاګانو کې نه هېرو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو هیله ده چې تاسو به ښه وئ او د صحت کالي مو پر تن وي او په دې یخ ژمي کې به ګرم او د صحت جامې به مو اغوستې وي او روغ به وئ. دا چې تاسو به وایئ چې جوهر څنګه له ځان څخه څادر تاو کړی دی او څنګه داسې یخې کېږي او داسې ولاړ دی چې ته وایې چې ښه یخ دی. رښتیا هم یخ دی او راغلي یو د افغانستان پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ ته چې ډېر زیات یخ دی او یو څه لږه لږه واوره هم شوې ده هوا یخه ده او د هغه کاري صاحب کور ته راغلي یو چې تېر ځل موږ کلیپ ورسره جوړ کړی و د دوو هیوادوالو مرسته مو هم ورته راوړې ده. دا شکاري صاحب حالات څنګه دي ژوند څنګه ده یو څو لنډې خبرې به ورسره ولرم. نو دا د کاري صاحب کور دی د خړه نو او دغه کندر کور او دغه یخ دا چې د ژوند څنګه دی تاسو موږ سره پاتې شئ ویډیو مخته شیر کړئ. کاري صاحب سره زه هیوادوالو تر څنګ مې همغه کاري صاحب ولاړ دی تاسو به یې تېرې ویډیوګانې لیدلې زموږ سره خورا بد وضعیت کې و ژوند ډېر خراب و او اوس هم نو په داسې یو کور کې اوسېږي په دې یخ کې دا چې د ژوند څنګه دی لنډې او مختصرې خبرې به ورسره ولرم. کاري صاحب ډېر ښه راغلاست راته ووایه چې ژوند مو څنګه دی او یخ سره څنګه یې. خیر اوسې مننه تاسو نه ډېره مننه کوو چې موږ ته راغلی موږ پوښتنه مو وکړه په دې ژمي کې ولا اوس خو الحمدلله بس څه نه څه د خدای نه راضي یو تاسو نه هم راضي خدای دې تاسو نه راضي شي ښه یو ګزاره کوو الحمدلله خو پلان ښه ده وه خو داسې داسې هوا ډېره یخه ده دا کوټې دي توخانې دي داسې مثلا چې یو لرګي ډېر مصرف غواړي چې بخاري لګوي خو موږ داسې داسې اقتصادي مشکلات بس حل کړی ده اوس پلان توخانې اچوو مازدیګر کې هوا یخی خو انشاءالله اوس ښه ده ګزاره کوو خو بس دا د مریضي مشکلات دي موږ بس نور ښه انشاءالله ژوند تېرېږي الحمدلله. سترګې دې خرابې شوې دي کاري صاحب دا ولې څه ستونزه ده ناروغي بیا در باندې جوړه شوې ده که څنګه؟ ولا خو چې رښتیا خبرې بس الله تعالی هم په سر ولاړ ده نو بس موږ د خدای نه ژوند تمه کول هم نه دي خو به داسې یوسې یعنې موږ بس یا یو چې ګیس ته به ژوندي یو مړه به یو څنګه به یو ښه یو د یو څو ورځې مخکې مې داسې دا مریضي را باندې راغلې وه بیا معاینات مې وکړو پوه چې د زړه وال چې ده د چپ طرف ته دغه بندېږي کله نو دومره سخت حالات کې سم اوسې کله کله بس زوی هم بس بیخي تمې مې وشکېږي د ژوند نه. خیر انشاءالله خدای مهربان دی الله تعالی چې انسان پیدا کړی دی تقدیر یې هم ورته لیکلی دی او تقدیر نه بدلیږي دا چې موږ او تاسو هڅه کوو د ژوند لپاره هڅه کوو چې ژوندي پاتې شو او د همدې هڅې لپاره به موږ او تاسو ژوند هم کوو چې ژوندي پاتې شو. څنګه دی کاري صاحب کور کې د خوراک لپاره یا د ژمي د ګرمولو لپاره یو څه شته نشته؟ نو الله تعالی دې موږ تاسې نه راضي سي الله دې تاسې سره هم کومک وکړي انشاءالله اوس ښه ده ژوند روان ده بس دومره ګزاره کوو چې د خوراک او د څښاک او دا د لرګو بس ژوند زندگی الحمدلله پلان ښه ده روانه ده ګزاره ده بس کېږي په دیال به شکر باسي نو الله دې تاسې هم کامیابه لري الله دې مسافر هم کامیابه لري چې چا موږ سره کومک کړي مرسته کړي نو دعاګانې انشاءالله کوو دې موږ په دعا سې کېږي بس انشاءالله الله تعالی دې نو بس تاسې د مسافرو ټولو مشکلات حل کړي او دعاو کې مې راونو پوه شئ کوئ درته انشاءالله. خدای مهربان دی کاري صاحب بیچارهګۍ نو زموږ سره ثبت یو بېوزله دی چې موږ انشاءالله تعالی هر وخت د پوښتنه به کوو او ورته راځو به دا دې بیا هم ورته راغلي یو د احوال بخلو چې دې څنګه دی ژوند دې څنګه دی او موږ بیا هم تعقیبوو خدای مه کړي چې زموږ تاسو هېوادوال له دې مجبورۍ له امله نور کارونو ته مخه نه کړي ځینې وخت انسان داسې پرېکړې وکړي چې په هغه باندې بیا وروسته ډېر زیات پښیمانه وي نو موږ به هم داسې بېوزلان ځان سره ثبتوو همداسې بې پوښتنه کوو کاري صاحب ته موږ بیا هم ځکه راغللو او د دوو هیوادوالو مرسته مو هم ورته راوړې وه یو چې له هیواد څخه بهر له پاکستان څخه یو ورور تقریبا 10,000 کلدارې رالیږلې وي او یو بل ورور له امریکې څخه د $100 معادل افغاني راته سپارلې وي چې کاري صاحب ته یې وسپارم نو هغه مو هم ورته راوړې دي ورته وبې سپارم نو دا چې تاسو ګورئ یخ دی پکتیا کې
کې او خصوصا د سید کرم او د ولسوالیو کې ډېر زیات یخ دی نو تاسو هم داسې هیوادوال مه هېروئ ګورئ زموږ تاسو دغه هیوادوال په موږ تاسو حق لري او دا چې موږ له نورو ولایتونو څخه دلته ورته راځو د دوی احوال اخلو تاسو هم ډېره کمه مرسته وکړئ نو زموږ د دې هیوادوال لاسنیوی ورباندې کېږي ستاسو یوازې $100 یا ستاسو یوازې $100 او ریال کولی شي د یو هیوادوال د یوې میاشت 2 میاشتو لاسنیوی وکړي د دوی ژمی ګرم تیر شي ورباندې یعنې دوی ژمی ګرم کړي نو تاسو هم خپلې مرستې له موږ څخه مه سپموئ په سکرین باندې زموږ د واتساپ شماره ده یوازې یو میسیج ورته کوئ او موږ تاسو ته ټول مکمل ادرس او لار درښیو چې څه ډول تاسو خپلې مرستې تر موږ راورسوئ او موږ یې بیا بیرته د ویډیو په شکل باندې د هیوادوالو په مخ کې ستاسو لپاره وړاندې کوو تر څو تاسو هم وګورئ درنو لیدونکو هغه پیسې چې زموږ ورونو ته راستولې وې نو به هم کاري صاحب ته وسپارم چې لومړی دغه 10,000 کلدار ورته وسپارم چې د پاکستان څخه زموږ یو همکار او زموږ سره تل همکاري کړې ده مرسته یې کړې ده او بیا هم ژمنه کړې د ژمي لپاره به د هیوادوال لاسنیوی کوي د کاري صاحب دغه 10,000 کلدار لومړی واخله او بیا هم دغه د $100 معادل افغانۍ دي چې دا به هم کاري صاحب ته ورکوم چې کاري صاحب نو د ژمي لپاره یا د ماشومانو لپاره هر هغه څه چې ضرورت وي ورته واخلي کاري صاحب دغه افغانۍ دې هم واخله څه پیغام ورته لري غرونو ده چې تاسو سره همکاري کوي او نه دې هېروي بس پیام دا پیام ده چې په هر ولایت کې په هر ځای کې دغه ورونه چې موږ سره کومک کوي همکاري کوي بس الله تعالی دې دومره ورکړي چې په ټولېدو نه رسیږي او ان شاء الله تعالی دا زه اطمیناني یم ان شاء الله چې د موږ دعای ورپسې ان شاء الله چې په هر ولایت کې په هر ملک کې په هر ځای کې که د موږ دعای ورسره ان شاء الله دوی به کامیاب وي او ان شاء الله په دعاګانو کې نه هېرو خدای دې خوشحاله لري خلکو غوندې چې کومک کوي الله تعالی به د دوی سره کومک کوي په دوی باندې به الله تعالی نور هم ان شاء الله همکاري وسره کوي نوره دنیا کې مال کې به برکت پیدا کېږي ان شاء الله دعای وي ډېره مننه لیدونکو دا چې تېر ځل هم ورته راغلي تقریبا 15,000 شاوخوا افغانۍ کومک مو ورسره کړی او دا ځل هم او د خوراکي توکو هر وخت موږ ان شاء الله سره همکاري کوو دا د نن مو هم 10,000 کلدار او د $100 معادل افغانۍ ورته راوړلې هیوادوالو دا د دې کاري صاحب کور دی تاسو زما سره لږ وګورئ دا د کور دی او په ژمي کې او د ژمي په موسم کې په دې یخ کې دلته ژوند کوي همداسې په سلګونو نور بیچاره او بېوزله هیوادوال زموږ سره دي چې له دې هم نهایت زیات په غربت کې دي تاسو همکاري وکئ او موږ یې تر دوی رارسوو موږ یوازې د پل حیثیت لرو چې یو انسان څه ډول له کندې یا له خوړ څخه ورباندې پورې باسو نو موږ هم همدغسې یو وسیله یو نور الله تعالی کار کوي او زموږ درانه مسافر کار کوي زموږ سره همکاري وکړئ په دې ژمي کې او په دې یخ هوا کې همداسې په هر سیزن کې موږ تر ټولو اعتباري ان شاء الله تعالی تر ټولو اعتباري او نهاد به یو دلته په لویه پکتیا کې او فعالیت به کوو او ستاسو یوه افغانۍ به هم تر دوی رارسوو تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو موږ ته اجازه راکوئ تاسو په لایزال او پاک رب سپارو ښاد آباد خوشحاله او ارامه اوسئ